قال وی یعقوب علیہ السلام انی لا يحزنني ان تذهبوا به یقینا زه خامخا خپکی مال ردا چې بوزي تاسو دی دوه خبرې دي ما سره یو دا چې د ده په لرې کېدو زه خفه کېږم پلار دې غواړي چې را بچی خوا کوي نو تاسو ټولو ته نصیحت دی ښه مسافرو ته خصوصا چې څومره موس کېږي نو د مور پلار سره وخت ډېر تېروئ او چې څومره زر تللی شئ نو زر شئ پلار د بچي په لیدو باندې خوشحالېږي زړه ته سکون رسي دا فایده دلته ده دویمه مسله دا ده واخاف ان یاکله الذئب او یریږم چې وبخوري دې شرمخ یا ده لره شرمخ وانتم عنه غافلون او تاسو به د دې نه خبره یې سبحان الله د انبیا څومره تجربې والي تو تر الاول دا خبره وکړي زه یریږم چې دی به شرمخ به وخوري قالوا هغوی لئن اکله الذئب کچرې وخوري ده لره شرمخ ونحن عصبه ومن مضبوطه ډله یو انا اذا لخاسرون نو یقینا موږ به دغه وخت خامخا د تاوان والو نه یو یعنی چې موږ لس کسان ناست یو او شرمخ راځي دی خوري نو بیا موږ څه یو تاوانیان زغی صحیح ده بوجو نو چې ستاسو نښتي فلما ذهبوا به نو هر کله چې بوتو دوی هغه واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب او کله که اراده وکړه چې وابچي ده لره په تیارو د کچه کوهي کې بلالو ده ته یې پړه ور واچو او ورکوزي کو سبحان الله وګوره تاسو سمو کې چې حسد سره کوم ځای ته ورسي ماشوم هغه پرېږدي په کوهي کې دننه به پرېږدي او ماشوم ورو څوک عام ماشوم سره داسې نشي کولی چې کله دوی ورکوز کو الله هغه ته په طریقه د الهام دا خبره وکړه زړه ته ور واچوله واوحینا الیه وحی وکړه موږ هغه ته لتنبئنهم بامرهم هذا خامخا خبر به ورکې ته دوی ته یو ورځ په کار د دوی چې دا دی مطمئن اوسه یو ورځ به ته دوی ته دا کیسه کوي دا کوم کار چې دوی کوي وهم لا يشعرون دوی به نه پوهېږي وجاءوا اباهم عشاء يبكون او راغلل دوی پلار خپل ته په ماسوتن کې چې ژړلي ناوخته راغلل جوړا شو چې چلې قالوا دوی یا ابانا ای پلار زمون انا ذهبنا نستبق یقینا موږ لاړو منډې موالي نظام لم لوبي کولي مقابلين کولي وتركنا يوسف عند متاعنا او پرېښود موږ یوسف علیه السلام زمون د سامان سره دې بلته ناسي ماشوم دی بدلته ځان ناسي موږ منډې ورځو فاكله الذئب وخر وقال له شرمه كما يرى كذا بلاروا وما انت بمؤمن لنا ونيت يقين كونك بمن ولو كنا صادقين وغير كي من رشتيني ګوره دا دروغجن سړی په ځان اسې شکي دوی ته له هغه ویلي نه دي چې زما په ستاسو یقین نشته دوی ته ځان نه وایي او موږ ته پته وي ته یقین هم نه کوې دا خبره دم نه دی یقین کول دلیل ته ګوره وجاءوا على قميصه بدم كذب او راوړو دوی په کمیس د هغه وینه دروغجنه کمیس یې رااخیستی یوسف علیه السلام نه کمیس ویسته په لاره کې چې د ګډه بیزه لاله کړې ده کمیس یې سور کړی دی هغه یې راویستی دا وګوره قالو وی پلارې بل سولت لکم انفسکم امرا بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته نفسونو ستاسو یو کار یو چلم جوړ کړی دی چې هغه نفسونو تاسو ته ښایسته کړی دروغ دي ته د تاسو وایي دا شرم ګوره کوم ځای کې را پیدا شوی داسې هوښیار چې روح کمیس یې د هغه نه ویستی دی ګوره سړی چې کله کار غلط کوي دی به کې لازم میوزیک یې ورکړي ثابت کمیس روغ رامټې راوړی دی دا شرم وخت راغلی و د هغه نه یې ویستی ده نو بیا خو هم لږ سیري کړی راسیري کړی چې هغه سیري کړی الغرض بغیر د دې نه پلار د هغوی هغه پوه په دوی باندې هغه د مخکې نه شکي او ځکه هغه ته ویلي وي د خپل خوب به دوی ته دغه نه دی فصبر جمیل نو صبر ښایسته داسې ونه چې صبر به کوم نو صبر ښایسته ما سره دغه لایق دغه یو لار ده صبر ښایسته ولې وي علماو چې دلته ډېر لوی صبر ته ضرورت دی معمولي صبر نه دی که نه بچې او داسې بچې چې د سړي ته امیدونه هغوی ورک شي او ژوندی دا ډېر ګران کار دی دلته صبر په کار دی خو کوم صبر ښایسته صبر فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون او الله نه به مدد غوښتی کېږي په مقابله د هغه څه کې چې تاسو یې بیانوئ
وجاءت سياره او راغله یو قافله د شام نه مصر طرف ته روانو دغه ځکه پړاو واچو فارسلوا واردهم نولي غوغي مشکی خپل فعدل دلوه نو زوړند کړهغه بوقه خپل قال يا بشرى زيري هذا غلام دا خو یو ولکت اجدي کړهغه بوقه ورکته کړه نو یوسف علیہ السلام باقي پورې ولکت اسی ګوره یو خبره ته کوم ټول واقعا مونږ نورو او چې دا دي ذهن کې چې الله اراده کړی د چا د بچ کولو او چا د عزت ورکولو په څه طریقه ورکوي ته وګورئ ځکه دا ونه ته چې ګوره چېرته د الله نه به نه امیده کېږئ نه چې د دې ډډ او د کچک کوي د تیارو نه دغه ماشوم راویستی نو هغه موت هم د هرې تیرې نه راویستی شي نو که موږ ته امید وساتو نو سره رابطه مضبوطه چې راوچتې کوله وي هلک دی واسروه بضاعه وپټ کو دوی هغه د پاره د مال د تجارت چې زه دې وسکو خرڅ به کو تجارتي مال ته جوړ کو والله علیم بما يعملون والله پوه او باغ څه چوي کوي ای معنی دا چې هر څه ګور الله لیدو او الله وخت چې دي سیمشي الله وخت چې دي سیمشي سبحان الله چل ګر ټول الله جوړ کړی وشروه او خرڅ کو دوی هغه بثمن بخس دراهم معدوده په پیسو لګو چې یو څو شمارلی شوي روپۍ وي د بله قافله بیا راله چې هغه د مدین نه راله تاجرانو ټول هغه د مصر ته روان نو دغه قافلې سره چې ملو شو هغه ته وایي چې دا موږ سره هلک دی خرڅوي موږ غلام دی او چې به موږ را خرڅ کړي په 100 درهمه پرې خرڅ کړو روایت کې داسې راځي او ته څه پته وي او کوم شی چې سړي ته پرې میراو چې سړی که په یو روپۍ هم خرڅ شي ځه یو روپۍ خو به جیب نه راشي که دا غلط به خیال کړی دقه وایي دا ولاګانې نه کوي وایي چې 5 روپۍ هم ځان له خو پیسو وکړو که نو دوی ته یوسف علیه السلام داسې په محنت خو نه دی میلاو شوی الله وایي یو څو کوټه روپۍ به هغې خرڅ وکانو فیه من الزاهدین و دوی په هغه کې د بېرغبتي کوونکو نه بېرغبتي ورته ولې وکړه پکې بېرغبتي ایسے مفت ہوتے میرا شيء قدر وسره نو دی مفت شي سړي سره قدر نه ښه یعنې که اوس ته مالې شی راکړي چېرې دا واله دا تحفه شو تحفه پلاني را کړې خو چې دغه شی زه به 10 روپۍ والم نو بیا به ته په ورځ کې لازم یو پیر ګورم را ګوره زه 10 روپۍ مې ورکړي نو دوی ته دا بې قدره شی الله اکبر نو دې نه فایده راووته چې کله انسان ډېر قیمتي خو خواوشا معاشره کې خلکو ته د هغه قدر نه معلوم او دا دغه خلکو بدنصیبي دا دغه خلکو بدنصیبي لکه پلار دی ډېر قیمتي سړی دی ډېر دیندار دی بچو ته قدر نه دی معلوم خاوند دی الله ته ډېر نږدې دی ډېر قدرمن سړی دی ښځې ته قدر نه دی معلوم یو ښځه الله ته ډېره نږدې ده خاوند ته قدر نه دی معلوم په دې طریقې سره وقال الذي اشتراه من مصر او وی هغه سړي چې وایغستو دی د مصر نه لامرأته خپلې ښځې ته الله اکبر ګوره ما وایي که نه دا چل ټول چا جوړ کړی الله جوړ کړی دې چې چا واغستو عزیز مصر هغه د مصر د خزانو وزیر هغه دې واغستو ځاله خپلې ښځې ته یې څه وویل اکرمي مثواه عزت کوه د ځای د اوسېدو د ده مانه د ده ډېر خیال ساته عسا ان ینفعنا امید دی چې فایده به راکړي موږ ته لوی به شي څه فایده به ترې والو او نتخذه ولدا یا به ونیسو دی زوی هغوی بچي یې سیم نو الله وی وكذلك مكنا ليوسف او دغه شان زی ورکوم یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې ولنعلمه من تأویل الاحادیث او د دې لپاره چې وښایو ده ته تعبیر د خوبونو الله غواړي چې د لوی شي د اوچت مقام ورکړي الله موږ له ځای ورکړو موږ له طریقه جوړه کړه والله غالب على امره او الله زورور دی په کارونو خپلو ولكن اکثر الناس لا يعلمون مګر ډېر د خلکو نه پوهېږي یعنې الله چې یو کار کوي څوک یې نشي منع کولی زورور دی ولما بلغ اشده او هر کله چې ورسېدو دې ځوانۍ خپلې ته چا ویلي 33 کالو ته ورسېد بعضو ویلي دي مفسرین وایي 40 ته چې ورسېد بعض ویلي 25 ته ورسېد آتیناه حکما وعلما نو ورکو موږ دته علم
د فیصلو او پوهه د دین دغه چې ګوره حکم او علم وي دواړو ته علم نشي ویلی خو حکم معنی فیصله نو هغه علم چې تعلق د څه سره لري د فیصلو سره علما باقي د پوهه د دین وكذلك نجزي المحسنين ودرشا بدله وركو من خيستا عمل كون كنت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه او مطالبه وکړه دنا هغه خزي چې د هغه په کور کې په بار د نفس د کې څوک ده عزیز مصر خزسنو زلیخا هغه دنا مطالبه وکړه په بار د نفس د کې الله ډېر خيستو ناشنا خیس الله یوسف علیہ السلام لور کړی که بعضو روایتونو کې اثارو کې راځي چې نوم خایس ته الله ور کړی دنیا ناشنا خایس نو بس هغه نفس او شهوت او شیطان د هر څه په زلیخې زورور شو دله دعوت ورکړو نه خپل مقام ته وکړو نه خپل خاوند ته وکړو ګوره د ګناه نه ګناه او شهوت دا سړی ړون کوونکی الله دې موږ ساتي شهوت سړی ړون کوونکی نو کنټرول یې ساته په ډېرو کورونو نه راشي یو جنۍ صرف د 15 منټو خوند دپاره خپل ټول کام تباه کړی نه راشي یو هلک د یو څو منټه خوند دپاره خپل دنیا او آخرت ټول تباه کړي ځان په شرمونو وشرم نو دې هېڅ هم ونه کړو هغه له دعوت ورکړو وغلقت الابواب وبندې کړې دروازې وقالت هیت لک ویوي دلته راشه تا ته ویمه یوسف علیہ السلام په لوی امتحان کې رانښتی دی والله ویل عزیز مصر ښځه معمولي ښځه نه ده یعنې د خلکو ارمان دی چې دې ښځې سره تعلق وي نو دا دعوت چې ورکوي دا معمولي ښځه نه ده اوچت خاندان دی ښایسته ده دعوت دا ورکوي او دروازې هم بندې کړي دي څوک نشتي شپږمه ورسره زیاته کړه یوسف علیه السلام ښه په سره ځوانۍ کې دی په داسې وخت کې چې یو سړی د الله نه ویریږي سوچ وکړي چې دا به څومره اوچت انسان او موږ د موبایل دا ګوته زه اکثر ملګرو ته موږ دا ګوتې داسې شو خوځولې یعنې یو شی مخې ته راغی چې هغه که څه څه دي ناروا دي موږ یې داسې کړو دا ګوته نه ده دا اوس دلته به دا ملګري وي چې مړه دې کې څه دي دا ګوته وداسې نه 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 دا ګوته په هغه ټیم داسې شي لکه دا چې 100 کیلو وي والله ولې ځکه چې هلته دی د شیطان ومني ګوري چې د الله یې منله نو په دې دومره سختو حالاتو کې دا سړی الله ساتلی دی او چې د الله دې مني نو دا وړه ګوته خوځولو ته داسې ګران شي قالو وی هغه معاذ الله پناه غواړم په الله سره انه ربي احسن مثواي یقینا هغه رب زما دی چې ښایسته کړی دی ځای د اوسېدو زما رب ګوره سید ته وایي د عربو پخوا دا ټکي استعمالو د هغه چا دپاره چې څوک به سردار و مشر به ورته به رب وي نو رب کې یا خو اشاره دی عزیز مصر ته کوي چېرې نه 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 الله دې نه کي عزیز مصر زما دومره عزت وکړو زما دومره اکرام وکړو زما د هغه ښځې سره دا څنګه یا دا چې رب نه مراد څوک دی الله دی چې الله راسره دومره احسانات وکړو د کوهي نه راوویستم دیزې ته یې راوستم اوس به زه د الله نافرماني کوم هر معنی چې علي خو یوسف علیه السلام وفادار دی د خپل رب سره وفادار دی د عزیز مصر سره وفادار دی دا د مؤمن شان دی